افسوس یاد ګل چاهت وای واپس هجړه شو یاد ډېر زیات خفه شوم ملګرو. د دې یو علاج دی ما چې تاسو سره هم شریکوم چې دا واپس څنګه دی واپس د تبلیغ لارې ته راوړي. دی یو اسان علاج دی په دې کې تاسو ټول شریک اوسئ نو انشاءالله دا واپس مجبور شي او د خپل کار ته به دغه شي. راځئ ملګرو دا علاج څه دی؟ علاج د دې دا دی د دې چې کوم د ټیک ټاک اکاونټ دی دا ول ټول لکه رپورټ کوي. د چې کوم ویډیو تاسو ته مخې ته راځي نو دا ول ټول لکه لایک مو کوئ نه وي کمنټس کوئ غلط کمنټس مه کوئ ځکه دا یې ویډیو ویرل کیږي او صحیح پې مه کوئ نو دا به دغسې واپس به دغه ته خپل فیلډ راشي. دغسې شهسوار هم و هغه هم د تبلیغ لاره پرېښودله خو چې د خلکو د پښتنو سپورټ یې ولیدو نو د چا سپورټ اوس نه و چا ول نه لایک ورکولو نو واپس تبلیغ ته راغلی. دغسې هم دا ګل چاهت هم واپس تبلیغ ته راځي خو چې دې سره چا سپورټ ونه کړو نو که دې له اوس تاسو سپورټ وکړئ په تبلیغ په لاره کې نو دا به خوندوالي او دغسې په دې تبلیغ په لاره په دې فن په لاره کې به چې کوم دی نور هم دغه شي. نو تاسو چې کوم دی دې سپورټ مه کوئ نو مکمل دی سبونه بایکاټ وکړئ.